پاکستان ته د طالب مقام چاپلوسۍ طالب فعالان غوسه کړي وایي په داسې خبرو امارات بدناموي. جزئیات هم دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پیښور کې د طالبانو کونسل حافظ محب الله شاکر جیو نیوز سره مرکه کې ویلي طالبانو فتوا ورکړي چې په پاکستان کې جګړه جهاد نه دی او د ټي ټي پی لپاره په افغانستان کې ځای نشته. زموږ مشر دغه فتوا صادره کړې او ان دفاع وزیر مو په واضح ډول بیان کړی د افغانستان به هیڅکله د پاکستان پر وړاندې غلط اقدام ونه کړي. نوموړي زیاته کړې طالبان د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان پر پریکړې اعتراض نه لري ځکه دا د دوی خپله مسله ده. یادې خبرې د بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوي چې یو شمېر یې دلته تاسو سره شریکوو. جنرال موبین لیکلي د شهرت لپاره خو ډېرې نورې لارې هم شته خو د نظام په تندي داغ ولې جوړوي. دغه جناب څخه پوښتنه وکړئ چې دغه فتوا کله او چا ورکړي. باید وضاحت ورکړي. ته د نظام نمایندګي کوې په خپل سر له رسنیو سره په داسې حساسو مسایلو خبرې کول او بیا دا خبره چې د افغان مهاجرینو مسله د هغوی خپل کار دی موږ پکې د مداخلې حق نه لرو. بیا ستا دنده هلته څه ده چې دومره لوی ناورین او ظلم ته د هغوی مسله وایي. عصمت قانع لیکلي نه د ډیپلوماسۍ په الف او بي خبر دی نه د افغانستان د وقار او آبدارۍ په ساتنه کې د عقل دښمنه خو دومره به دې ورته ویلي وای چې افغانستان قطعا د ګاونډیانو په امورو کې مداخله نه خوښوي او نه د پاکستان په امورو کې د مهاجرینو په حق نړیوال قوانین شته رعایت دي شي. دا د جهاد فتوا خبرې به دې نه کولې. مجید قرار بیا لیکلي ولې جهاد نه دی؟ آیا همدا اوس په پاکستان کې امریکایي هډې نشته؟ د پاکستان حکومتونه د امریکا په امر نه بدلیږي او را بدلیږي. آیا هلته نظام ستاسې په نزد مطلق کفري نه دی؟ آیا د پاکستان حکومت د کفارو حامی نه دی؟ آیا ستا امارت یې ړنګ نه کړ؟ آیا ستا سفیر یې ور نه کړ؟ ستا دفاع وزیر یې په شکنجو ونه واژه؟ آیا همدا اوس ستا ملګري طالبان نه وژني؟ قاری منصور لیکلي په اسلامي نظام کې داسې استعدادونه کچردانې ته غورځول کیږي. دا نه د ملت دعوه ده امت یو خلویه خبره ده. د ملا په جامه کې داسې کسان په یو لحظه ټول اسلامي ارزښتونه لکه جهاد نظام د دین اقامه اعداد د ولا او برا او ټول درته بدنام کړي. له موږ څخه د غرب او اسرائیلو سترګه وسوځي. وکیل لیکلي پاکستان کې د افغان کونسل د محب الله شاکر په نوم چې کومه خبره د افغان مهاجرینو د ویستلو او پاکستان کې د جهاد په حق لشوي دا د امارت پالیسي نه ده بلکې دا خبرې د نوموړي په بیعقلۍ او چاپلوسۍ دلالت کوي چې غلطه ډیپلوماسي یې خپله کړې. نو ژر تر ژره باید منفک او د قانون منګولو ته وسپارل شي.